دغه بازار چې نوم یې HEB دی. په دې بازار کې یوازې سبزي خرڅېږي. هغه هر رقم سبزي دی، ټماټرو نه ونیسه تر الوګانو بینډیو پورې. هر یو میوه او هر یو سبزي دلته ته پیدا کولی شي. تورې، تور بانجان، بادرنګ، غټ مرچک بیا په څو څو رنګه کې دي، زیړ، سره، هر یو رنګ کې شته دي. تقریبا 5-6 رنګه کې دي، شنه. دا بیا میوه دی، سټرابري، انګور دي، انار. او بیا په هر څیز باندې خپل ریټ لیکلی شوی دی. دا په دې ریټ باندې دي. نو ریټ سره به ګوتې نه وهي. پاکستان، انډیا، بنګلادیش یا افغانستان په شانتې چې دا په دومره دا که په دومره دا که دلته دا حساب نشته. هسې غټه ټرالۍ به راواخلې ښه بې ډکه کې، نو بیا چې دی هلته یې وروړه کیشیال ته وراغلې تا روپۍ ورکړه. دوه سیزونه دلته ډېر بېکاره دي په ټکساس کې. یو د ټکساس امونه ډېر بېکاره دي، پاکستان امونه ډېر مشهور دي، او دلته ډېر بېکاره مونږ خورو. دا د ټکساس امونه دي واړه. او بل سیز د ټکساس ډېر بېکاره دی، امرود. کوواټ امرود په ټول پاکستان کې مشهور دي، او دلته رسید دا بېکاره امرود اوس خورم. نور هر څه صحیح دي، خو امرود او امونه د امریکې پې خوند نه کوي. او زه اکثر اخلم هم نه. نور هر یو میوه، هر یو سبزي ښه زبردست دی او میلاویږي دلته. نو چې نور درته باقي بازار ورته وښیم. په بازار کې هر څیز شته دی. په دې بازار کې بیا څه تر څنګه شراب هم شته. امریکایان چې د ډوډۍ سره شراب څښي، نو د دوی دپاره باقاعده پکې شراب هم شته. او بیا چې مونږ پیپسي اوس رسکو یا اوبه اوس رسکو، مونږ دپاره بیا دا د پیپسي او د اوبو سیکشن. دلته بیا مونږ دپاره د څښلو اوبه، او دې خوا پیپسي، ماونټین ډیو، دا ټول دا څیزونه دي، انرژي ډرینکس. دا بیا مخامخ د غوښې سیکشن دی، خو مونږ مسلمانان دلته غوښه نه اخلو. دلته هر څه اخلو خو غوښه نه اخلو. چې همداسې ګرځه پکې چې څه دې پکار وي، هغې دپاره خپل ځای دی، خپل سیکشن دی. لکه اوس دلته لیکلي چې دلته بسکټ خرڅېږي، او د چای دپاره پتې خرڅېږي. بیا دې بل ځای کې لیکلي وي دلته راشه وایي رایس دی او سناکس. همداسې هر څه خپل سیکشن دی. مستو، شودو، غوښې، هر څه خپل سیکشن دی، خپل لین دی. نو ضرورت نشي ته پکې سرګردان وګرځېږې. پاسه لوحې پړاوه، وایي چې خپل کوم څه چې پکار وي هغه پیدا کولی شي. د کور په برجحاني کې چې کوم ترکاري چې پخوي، هغې دپاره سامان هم پکې خرڅېږي. همداسې پکې ګرځه. د برجخانې کې چې څه پکارېږي هلته شته. نو دا بیا دوکانداران دلته ولاړ دي. بیا راشه چې کله سودا وکړې دلته راشه دوی ته روپۍ ورکړه. همداسې ګرځه. دا لوی بازار دی. دا بیا پکې میک اپ سامان هم خرڅېږي دلته. د سکول د ماشومانو لپاره سکول سامان هم پکې خرڅېږي. او دوه درې نور کارونه دلته دوی کوي. که غواړې چې بجلي بل وکړې، هغه ته روپۍ واستوې،
هغه دلته کولی شي او مخامخ ډاکټر پکې هم کېږي دوايي هم پکې خرڅېږي نو دلته د خوراکي توکو سامان هم دلته اخلو او دا بازار یوازې په ټکساس کې دی د امریکا په نورو برخو کې دوی خپل برانچونه اوسه پورې نه دي پلاو کړي مینې HEB دی